شيخ القرآن والحديث منازل أهل السنة والجماعة غلام حضرت غلام سے مبارک درخواست کو چې سټیج ته تشریف راوړي او د خپلو خیالاتو ابدان وکړي. غلام حضرت غلام سے یو څو ناروا جواب راکړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الولي. زما قابل قدر قابل صد احترام مهمان گران قدر والدی المکرم جناب پیری طریقت حضرت خواجہ سے مبارک و دیگر علماء کرام دولت دے ټولو په اجازت معزز تعلق و وابستگی د جلسے درحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا دی دنیا دا دامت دا عظیمی خوشحالی سردا زا دے مختصر بیان کی ستاسو ذهنونا ایوی نقطی طرف تا بوزم هوا غدا چی اهل السنة والجماعة بالخصوص دا امام ابو حنیفہ رحمه الله مقلدین و احناف دی هم دا قرآن و دا سنت چغه وهی او دا کتاب الله دا اطاعت او دا سنت نبوی دا تابعداری چغه وهی او دا احناف مخالفین چې څومره دي او دا زړه عقیدت او دا زوړ مسلک چې څومره نوې روشنۍ والا دي هغوی هم د قرآن او د سنت چغې وهي او د قرآن او د سنت د تابعدارۍ دعوې لري. نو بیا فرق په
کوم ځای کې ښکاره کېږي چې قرآن او سنت دعوه د هغوی ده او د قرآن او د سنت دعوه زمونږ هم. مونږ هم وایو چې په ځان کې به او په دې خلکو کې به تابعداري د رسول الله مبارک څنګه راشي، د دې کوشش کوو. هغوی هم په خوله باندې همدا دعوه لري چې طریقې د رسول الله به څنګه په دې خلکو کې راشي. نو دا زباني دعوه زمونږ او د هغوی تقریبا قریبه ده. نو بیا فرق څه شی دی؟ زمونږ او د هغوی جماعاتو درمیان کې فرقونه څه دي؟ نو یاد ساتئ چې اهلسنه والجماع علما اولا عوام و خواصو ته د یو بهترین عقیدې دعوت ورکوي. چا دعوې ته دعوه د عصمت الرسول ویلی شي. بیا دویم قدم کې د زاړه مسلک والا او احناف یو دویم څیز طرف ته دعوت ورکوي چې هغې ته عقیدت د محبت الرسول ویلی شي. بیا دریم قدم کې خلکو ته دا وایي چې کله دې عقیده د عصمت جوړه شوه او تا کې عقیدت د محبت برابر شه، نو بیا اطاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروري. نوی روشنی والا او نوی جماعات هغوی خلکو کې دعوت د عصمت الرسول خلاف چلی چې کم شي کې د رسول الله د شان بړی دا دی د هغې مخالف دی. نوی روشنی والا دعوت د بغض الرسول چلی چې څوک محبت د رحمت للعالمین سره کوي دوی په ټاپه د شرک او د بدعت لګوي. هغوی وچ ککړ د تابعدارۍ دعوه ګیر دي، وچ ککړې د تابعدارۍ ته دعوت ورکوي. او موږ دا وایو چې چا کې عقیده د عصمت نه وي او چا کې محبت نه وي، کله کې د سر نه تر پښو پورې تابعداري د رسول الله راشي، نو دا تابعداري د الله درګاه کې مردوده ده. دا تابعداري عبدالله بن ابی بن سلول کړې وه، هېڅ فایده یې ونه کړه. ځکه په عبدالله بن ابی بن سلول کې عقیده د عصمت نه وه، په هغه کې په دې زړه کې د رسول الله محبت نه وه. کله چې عقیده د عصمت او د محبت ورکې نه وه، مونځ یې وکړه بې فایدې، روژه یې ونیوه بې فایدې، جهاد ته لاړه بې فایدې، دا یو عمل هم د الله په درګاه کې قبول نه شي. عقیده د عصمت څه شي ته وایي؟ د عقیدې د عصمت مقصد دا دی چې دا څومره اولیاء دنیا کې دي او علما دي، انزل الناس منازلهم، هر چا ته خپل مرتبت ورکوي. عوام خلک په مقام کې د عالم مساوي نه ګڼي. کم جماعت چې دې کې پرچار کوي چې د علماو د خصوصیت او شان د خلکو د من نه ختم شي، دا سخترین دشمنان د اسلام دي. نن د اسلام په لباس کې داسې داعین پیدا شول، هغوی هم دعوت چلی. بیا د 3 ورځو دعوت نه بعد هغه نه یو بیان کننده د منبر په خوا کې جوړ شي، هغه ته بیا دوی لقب د امیر صاحب ورکړي. بیا یې د خلکو په زړونو کې او ضمیر کې دا راسې پکړې ده چې دا امیر صاحب داسې یو مقام دی چې دا د شیخ الحدیث نمبره دی او دا د علماو د علم د صفت نمبره دی، دا د تصوف د ولایت د مقاماتو نمبره دی. اوس د دې عوامو په دې ژبو کې چې ګاډي ته پورته شي، ولو کتا یو 50 کرتې بخاري درس کړي او شیخ الحدیث او یو بل شیخ 3 ورځې سي روزه کې لګولي، هغه تم خلک کوئی امیر صاحب دلته کېنه او دغه مفتي ته او د شیخ الحدیث تم خلک کوئی امیر صاحب دلته کېنه. دا عوامو ته پورې د امیر صاحب
صاحب او د شیخ القرآن فرق نشي کولی، د امیر صاحب او د شیخ الحدیث فرق نشي کولی. هغه سړی چې هغه ټول عمر 14 کاله بل نه زده کړه کړې، بیا 15 شل او 30 کاله بل ته درس کړی، هغه سړی د دوی په عقل کې یو د 3 ورځو تبلیغي په یو مسابقت دا هم امیر صاحب هغه هم امیر صاحب دا یو سخت مرض په دې عوامو کې ګډ دی. د ژبې نه د امیر صاحب ټکی داسې لرې کوي چې اړو چاته د امیر صاحب ټکی استعمال نه کوي. تاسو خو چې شیخ ګورئ او ګیره په مخ باندې امیر صاحب داسې وکړه او امیر صاحب داسې وکړه. دا فساد هغه چا کول که چې څوک د اسلام په لباس کې د علم دشمني وکړه. نو د عقیدې د عصمت یو مقصد دا دی چې عوام به د علماو مساوي نه ګڼي، علما او اولیاء به د صحابهو مساوي نه ګڼي، ټول علما او اولیاء به د یو صحابي مقام سره نه برابروي. چا چې د محمد رسول الله مخ مبارک کتلی هغه لاس کې لاس د بیعت ورکړي او په هغه ایمان مړ شوی دی. د دنیا یو ولی د دنیا هیڅوک به د هغې کس مساوي نه ګڼي. بعضې خلک د سني په نوم باندې د څخاصو اولیاو په مینه کې ننوځي او بیا په هغې محبت کې دوی نه د انبیاو د اولیاو تنقیص او بېادبي کېږي. موږ د هغوی اصلاح کوو، د هغوی د اصلاح لپاره بعضې خبرې کوو، هغوی بیا وایي چې دا یې د اولیاو ګستاخي وکړه. ګستاخي نه ده. کم څوک چې دا شعر وایي چې غوث الاعظم درمیان اولیاء شو محمد درمیان انبیاء، دا د ډېرو سنیانو په ژبه دی. شعر چا ویلی دی پته نه لګي. د دې شعر مطلب څه شی دی ځان پرې نه خبرئ. که ستا دا عقیده وي چې د آدم علیه السلام نه تر قیامته د ټولو اولیاو په منځ کې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه داسې دی لکه رسول الله چې د انبیاو په منځ کې دی، نو دا د مسلمان عقیده نه ده. ځکه چې ستا دا عقیده شو چې د 1,40,000 کم او زیات صحابهو نه د شیخ عبدالقادر جیلاني سے مقام اوچت دی. ستا دا عقیده شو چې د رسول الله د صحابهو نه د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه مقام اوچت دی. د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه چې دنیا ته نه دی راغلی، د ده نه مخکې چې څومره اولیاء تېر شوي دي هغه به د ده د قدم نه لاندې نه ګڼي او داسې عقیدت به نه ساتئ چې د ده نه هغوی ته فیض تللی دی، بلکې ده ته هم فیض د خپل پیر صاحب نه راغلی دی، هغه ته فیض د خپل پیر صاحب نه راغلی، په هغه سلسله د حضرت علي صاحب نه راغلی، په هغه سلسله د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه راغلی. نو دا بعضې خلک د سنیت په مقصد نه پوهېږي او په سنیت کې شیعیت ته رسېدلي دي. هغوی داسې عقیده جوړه کړې ده. موږ ته یو کس هغه ریکارډ موږ ساتلی دی، ځان سره مو ساتلی دی. هغه ته موږ وویل چې زموږ یو رفیق دوست عالم سره رابطه وه، هغه ورنه تپوس کوي، هغه ته وایي وي تاسو د باڼي حضرت سے مریدان د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ګستاخي کوئ. هغه ورته وایي ګوره ګستاخي تاسو کوئ چې د صحابو نه افضل ګڼئ. موږ الحمدلله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته امام د مذهب وایو، موږ په طریقت کې قادري شریفه کې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه امام ګڼو. څوک د خپل امام بېادبي نه کوي. نو هغه ورته وایي تاسو دا نه منئ چې د هغه قدم په هر ولي دی. نو زمونږ هغه رفیق ورته ټلیفون رابطه ده، هغه ورته وایي د خپلې زماني اولیاء فیض کې ده ته محتاج و، د هغه نه بعد چې د ولایت د سلسلې فیض دی د مبارک د سینې نه خور شوی دی. دا حقیقت هم موږ منو، خو د ده نه مخکې چې کوم اولیاء تېر شوي دي هغه په فیض کې ده ته نه دي محتاجه. دې دنیا کې راغلی نه دی نو هغې نه فیض څنګه حاصل کړه. نو دی ورته وایي وی د ماکان او د مایکون اولیاء د ده د قدم د لاندې. هغه ورته وایي نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره څه کوي؟ وی ټول صحابه یې د قدم د لاندې دي. نو تاسو سوچ وکئ چې د یو سړي دا عقیده وي چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه محمد مصطفی موجود دی او هغه فیض د شیخ عبدالقادر جیلاني نه حاصلوي، دا د مسلمان عقیده کېدی شي؟ ټول پښتا د مسلمان عقیده چې څوک حضرت علي رضی الله عنه په صدیق اکبر افضل ګڼي دا شیعه دی، دا سني نه دی.
نو چې یو سړی یو ولي په صحابه افضل ګڼي دا د سره سني کېدی نه شي او دغې خلکو ته سنیان ونه وایي دا د سني په نوم باندې شیګانو ښکار کړي او شیګانو ته دعوتونه ورکوي د عقیدې د عصمت مقصد دا دی چې عوام به د علماو مساوي نه ګڼي دا شان اولیاء او علما به بیا مقلدین به د مجتهدینو مساوي نه ګڼي مجتهدین دا به د صحابهو مساوي نه ګڼي او دا ټول صحابه به د الله رب ذوالجلال په انبیاو کې د یو نبي مساوي نه ګڼي ټول اولیاء او صحابه دا د یو نبي مساوي نه او بیا ټول انبیاء علیهم السلام کې 313 رسولان دی هغې ته الله عصمت ورکړی بیا 313 رسولانو کې 15 انبیاء العظم ممتاز دي بیا په هغه ټولو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیازي شان دی د دې مقصد عقیدې د عصمت دغه مقصد دی چې هر چا ته به تاسو خپل مرتبت ورکوئ نو د اولیاو د شان نه به انکار نه کوئ اولیاء او عام خلک په یو قدم کې نه ګڼئ دا غټ ګستاخان اولیاء دي چې کوم څوک هغه فاسق او فاجر په لاره روان وي دی ورته وایي د خدای ولي څنګه یې هسې وایي که نه وایي دا ګستاخ د اولیاو دی دی اوسه پورې فاسق چې هغه په ولایت عام کې ملا شک دی چې ایمان یې سم دی او که نه دی او د هغه ولي سره چې کوم په ولایت خاصه او مقاماتو مشرف دی او دی چې دا تعبیر کوي چې د خدای ولي څنګه دا ډېره غلطه خبره ده دا الفاظ چاته مه استعمالوئ ولایت تر ولایت فرق لري عام مؤمنان د الله رب ذوالجلال دوستۍ کې راغلي دي په دې معنی چې الله ولي المؤمنین الله د مؤمنانو سره مینه کوي خو مؤمنه ته ورسره اوس مینه لرې که نه که تا ورسره مینه وساتله بیا ته ولي الله شوې بیا ته ولي الله شوې او که ستا ورسره محبت نه و مؤمن وي نو مؤمن یې الله تا سره مینه کوي خو ته ډېر بېکاره مؤمن یې ته ورسره مینه نه کوي بیا نو دا عام خلک د اولیاو مساوي مه ګڼئ دا عام عوام امیران د شیخ الحدیثانو مساوي مه ګڼئ دا ټول اولیاء چې راغونډ کوي دا مجتهدینو ته بیا نه رسېږي یا ځان ته خلک دي او هغوی صحابهو ته نه رسېږي دا ټول صحابه او امت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي لو وازن ایمان جمیع الامت مع ایمان ابي بکر رضی الله عنه لرجح ایمان ابي بکر رضی الله عنه عمر فاروق فرمایي که د ټول امت ایمان یو خوا شي د صدیق اکبر ایمان بل خوا شي نو ایمان د صدیق اکبر به د ټولو خلکو په ایمان افضل وښیي بیا دا د انبیاو مقام ته نشي رسېدی انبیاو کې رسول ممتاز دي او په هغه ټولو رسولو کې حدیث قدسي دی الہ العالمین محمد مصطفی ته داسې فرمایي چې انک مختار الرسل ته په ټولو رسولانو کې غوری او مختار په ټولو کې بهترین په رسولو کې هغه تاسې یې دې ته عقیده د عصمت وایي د معراج په شپه رحمت للعالمین چې لاړه بیت المقدس ته واپسۍ کې امامت وشو د انبیاو امامت یې وکړه هلته یو ښایسته منبر حضرت آدم علیه السلام په دې منبر کېناسته او د خپل ځان مناقب بیان کړل منبر نه کوږ شو ابراهیم علیه السلام منبر ته پورته چې هغه خپل مناقب بیان کړل منبر نه کوږ شو موسی علیه السلام نمبر 13 کا منبر نه کوږ شو عیسی علیه السلام نمبر 13 کا منبر نه کوږ شو په پنځم کرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس په منبر کېناسته او د انبیاء علیهم السلام ته ویل چې زه هغه څوک یم چې جعلت لی الارض مسجدا وطهورا دا روی زمین زما دپاره او زما د امت دپاره مسجد ګرځېدلی ستاسو ټولو انبیاو د خپل عبادتګانه بغیر نه دوی مونځ کولی شو نه یې امتي کولی شو زه او زما امتیان که په پوله باندې مونځ کیم نو دا مونځ دې قبلېږي دا ټول لوی زمین ورته مسجد دی تاسو امتیان بس فقط د اوبو استعمال د اودس دپاره کولی شو او زه او زما امتیان د اوبو استعمال کوي که بیمارو یا اوبه نه وي نو بیا تیمم ورته روا دی دا ځمکه ورته الله طهور ګرځولي څه خصوصیات خپل بیان کړل او د هر خصوصیت سره مبارک د لا فخر خیر ذکر کا چې زه په دې باندې فخر نه کومه زه په دې باندې کبر نه کومه دا الله ما ته راکړي دي دا کمالات دا انعامات چې کله دې مبارک وشه ابراهیم علیه السلام بیا منبر ته پورته شه ثانیا دویم کرت چې پورته شه
داغه مبارک دی انبیاء مجمع کې اعلان وکړ فبذلك فضل الله محمدا على سائر الانبیاء دا رسول الله مبارک چې کوم خصوصیات ذکر کړل او یا د لا فخر خیت ته اشاره وکړه چې دا کوم عاجزی د مبارک وکړه په دې وجه باندې رسول الله مبارک الله پټول انبیاء باندې افضل ترین شخصیت پیدا کړی دی بهتر کړی دی ایته اجماع سکوت انبیاء وای چې ټول انبیاء د محضر کې موجودو ابراهیم علیہ السلام د دې عقیدې اعلان وکړ چې ټول انبیاء کې رسول الله مبارک افضل دی یو نبی هم دا ونه ویل چې نه فلانه پکې افضل دی نو لهدا اولین په عقیده د عصمت جوړه مقابل جانب ادا سے خلق شته دي چې هغه کتابونو کې لیکلي چې د رسول الله مبارک دومره قدر او احترام نه دی پکار بس دومره قدر یې کوي لکه مشر ورور چې څومره قدر لري لتا دا عقیده د عصمت منکرین دي اولین د دوی عقیده مردار ده چې دای انبیاء علیهم السلام ته عقیده د عصمت نه لري دای عوام او شیخ الحدیث په یو مرتبه امیر سي دای د الله رب ذوالجلال دوست ولی صاحب د کراماتو او یو فاسق مؤمن د خدای ولی دا یو شان ګڼي دوی مقلد جاهل ټانګمار غیر مقلد او امام ابو حنیفه یو شان ګڼي وی هغه قرآن او حدیث نه خبرې راځي خو امرو باسم کړه نو دا دوی کې د دوی درمیانه دعوی دادي بلکې د دوی د مشرانو ریکارډونه موږ ساتلي دي د دوی دا دعوه ده چې پته نه لګېږي چې اول د امت افضل او آخر د امت افضل دی کېدای شي وي وروستو زمانه کې یو سړی پیدا شي چې هغه په صحابه ډېر افضل وي د دوی دا عقیده ده نو زما معززو دوی کې عقیده د عصمت نشته بالکل او موږ کې اولین ترغیب د عقیدې د عصمت کله چې دا عقیده ستا راسخه شي دویم قدم کې زمونږ د سنیانو دعوت دی محبت الرسول لرا مونږ خلکو ته وایو چې د رسول الله مبارک محبت چې په کوم شي زیاتېږي هغه ځان کې راوړه ناځواني یوړه دا کې د رسول الله مینه راځي دی وایي ناځواني ما وړه بدعت دعوت ته شي کوي موږ امام بخاري پسې روان یو کاش کې بخاری دی منله اول جلد امام بخاری باب لګي باب ما جاء في انشاد الشعر في المسجد فجمعات کې شعرونه ویل څنګه دي حدیث راغلی حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ مسجد محمد رسول الله کې لګیا دي ناتونه وای عمر فاروق رضی الله عنه پیراغ ویل رسول الله مسجد او ناتونه شعرونه ناغه ورته وای لګ صبر وکړه ما پدې مسجد کې پدې منبر باندې د دې چا د وړاندې ناتونه او شعرونه ویلي دي اے عمر فاروق رضی الله عنه چې هغه ستانه په مقام کې ډېر افضل یعنی ما د محمد رسول الله د وړاندې شعرونه ویلي دي عمر فاروق رضی الله عنه په دې ورځ نو چرتا نو هغه ورته وی ما ته اوس گواه پیدا کړ په دې خبره گواه لري چې تا د رسول الله مبارک د وړاندې په مسجد کې شعرونه ویلي دي ویاو ابو هريره رضی الله عنه هغه توای انشدک بالله د الله په نوم درته دا سوال کوم ته وایا هغه ورځ ته وی کنه چې ما شعرونه ویل او رسول الله مبارک ما ته فرمایل چې سيعينك روح القدس جبرائیل علیہ السلام ستا امداد کوي ابو هريره سے راوړاندې شه یا امیر المؤمنین زکه وایم زما د وړاندې په دې مسجد نبوي کې رسول الله مبارک ناس صحابه ناس په منبر د محمد مصطفی حسان ابن ثابت شعرنا او ناتونه ویلي مون خلکو توای ناتونه وایي ناتونه اوري دا د رسول الله مبارک محبت زیاتای وهابیان خلکو توای ناتونه سندري دي ناتونه موایي یا دعوت کوي من بخاری پس روان یو ورته چې بخاری دی منل نو موږ د خفغان پسوي بخاری چې دی منل نو امام بخاری کو باب لګای چې باب ما جاء في انشاد الشعر في المسجد فجمعات کی ویل شعرونو داروانی علما پني کوي کله چې امام بخاری رحمه الله یو مطلقه ترجمه ذکر کی عنوان نو څه پته لګي چې امام بخاری راي صدا وی حدیث تو ګوري
چې حدیث په اثبات کې پیش کړي که په نفي کې پیش کړي. که حدیث کې اثبات معلومېده نو د امام بخاري مسلک هم همدغه دی. دلته هغه وایي چې جومات کې شعر ویل څنګه دي. حدیث کې اثبات پیش کړي چې حضرت حسان بن ثابت شعرونه ویلي دي. دې نه پته ولګېده چې امام بخاري رحمت الله علیه مذهب او رایه همدا ده چې په جومات کې شعرونه ویل جایز دي. ترمذي شریف حدیث دی. رسول الله مبارک صحابه چې د جاهلیت د زمانې د جهل قصې به خپلو کې کولې. وربما یتناشدون الشعر او ډېر کله چې به رسول الله مبارک سره صحابه ناستو شعرونه به یې ویل او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به غلی و. وربما یتبسم معهم او کله به دوی ته وکتل او په شونډو به یې مسکا او خندا ورته راغله. نو که شعر چېرته ناروا وي نو صحابه ولې مسجد نبوي کې پرېږدي چې شعرونه وایي؟ او هغه وایي ربما یتناشدون. امام ترمذي وایي ډېر کله چې رب استعمال په تقلیل کې حقیقت دی او استعمال په معنا د کمی خبري تکثیري باندې دا مجاز متعارف کثیر الاستعمال دی. نو رب په معنا د تکثیر هم راځي. ربما كانوا يتناشدون. ډېر کله چې به دوی لګیا او شعرونه به یې ویل په مسجد. مونږه خلکو ته وایو چې د رسول الله معجزات اورئ، د رسول الله مبارک صفات چېرته کېږي هلته کښېنئ، ځکه دا محبت زیاتوي. اوس دا دعوه چې مونږ خلکو ته دعوت د مینې ورکوو او دا خلک د مینې مخالف دي، دلایلو ته ضرورت نه لري. زه وایم که مقابل جانب نارینه زنانه وي او ریکارډ نه یو سپیکر نه زما آواز اوري، هغې د دې ګریوان کې سر ټیټ کړي چې په دې کې مینه شته که نه. په دې خو تاسو هم پوهېږئ چې مینې نه خدای تعالی پاک پیدا کړي دي. شته ورکې مینه؟ هېڅ مینه ورکې نشته. بې مینې خلک دغه دي. او الحمدلله سنیانو کې مینه ده او محبت دی. دی د علماو مینه او احترام کوي، د اولیاو سره مینه او احترام کوي، د ائمهو سره محبت او احترام کوي او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره محبت او د احترام عقیدت ساتي. او دې خلکو کې مینه نشته بالکلیه، عالي دي د مینې. کله چې انسان کې محبت وي، کله چې انسان کې محبت وي نو دریم قدم کې چې عقیده د عصمت ته جوړه شي، محبت دې برابر شي، نو بیا تا ته اطاعت او تابعداري د رسول الله مبارک اسانه شي. بیا ته به تابعدارۍ کې چون چرانه کې ستا د هوا او خېټه او خواهش چې کومه خبره وایي هغه به د رسول الله مبارک د احادیثو تابع ګرځي. داسې به نه وي بیا چې تا ته یو سړی حدیث پیش کوي او ته ورته جواب کې وایي چې نه چې زما شیخ صاحب داسې ویلي دي. که نه ډېر مسایل داسې دي چې دوی خوارانو د شیخ لکۍ پکې ټینګه کړي. ښه ورته حدیثو پته وي، ذخیره د حدیثو په یو خوا وي، د امت د علما په یو خوا وي، د ده شیخ په بل خوا وي، حقه خبره یې ټینګه کړې وي او د دې حدیثو دپاره بانې ګوري. دې کې دا روي ضعیف دی، دې کې دا چل هلکه چې څومره م ضعیف شي که نه، څومره م ضعیف ستا د شیخ د خبرې نه خو قوي دی که نه. دا د شیخ خبره خو دې پرېږدلې ضعیف حدیث ته که نه، زما شیخ صاحب داسې وي. عقیده زه ډېره کومه، کم پنجپیرې وې غویانې سره وه، په کمر دې نه غویه غورځېدلې و لکۍ نه یې ټینګ کړی، نو دې پسې پرېوتې وړوکې یې مات شوي. نو چا ورته وي چې خو پرېښې به دې غویه و څه دې کوه؟ وی نه نه موږ ته شیخ صاحب ویلي چې یو شی ټینګ کوي بیا به یې پرېږدی نه. نو هغه بیا د غویي لکۍ ټینګه کړې. دی چې یو شي پسې ونښلي هوایي تابع د ماضیتو بهې نه ده ګرځېدلی چې دی د خپله عقیده د حدیثو تابع وګرځوي، بیا به پکې بانې لګوي چې ورته وایي په دې پټکي کې ډېر زیات احادیث راغلي، دا په سره وکړه. نه جي دا خو عادت دی، دا خو داسې عادي سنت دي، داسې زور به م ورکړي ورته. کله به بیا نبي کوي څه وایي دا خو ابوجهل هم په سر کړي وو. نو ته ورته ووایه دا ږیره خو ابوجهل هم پرېښې وه او دا ږیره فرعون هم پرېښې وه، دا ږیره زموږ په دین کې څنګه کار دی؟ دا خو یې واجب دی که نه؟ ولې؟ وی رسول الله مبارک ویلي چې وعفو اللحا ږیرې اوږدې کوي. نو ورته وایه رسول الله مبارک وایي چې علیکم بالعمائم، په تاسو پټکي لازم دي، پټکي په سر کوي. هغه خبره دې ولې به یې پرېښې ده؟ ډېر کارونه وي چې هغه مخکیني رواجونه وو خو زموږ په دین کې هغه عبادتونه وګرځېدل. پټکۍ عادت زموږ دین کې عبادت دی.
دې کې مینه نشته او مینه چې پچا کې وي هغه دا خبرې پکې نه کوي دا عادت دی او دا عبادت دی هغه وایي چې دا زما د محبوب د محمد مصطفی طریقه ده بل زه به عملي کوم تاسو وګورئ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ځل ورته کدو شریف چا په روټۍ کې راوړو چې داسې ورته وکتل نو وایي ترمذی شریف حدیث وعجبا څومره محبوبه ترکاری ده ماته د کدو شریف او د دبا شریف لحب رسول الله ایاک ذکر چې تا سره زما محبوب محمد رسول الله مینا کړی ده اوس چې حضرت انس کې عقیده د عصمت وا هغه کې محبت هغه دې کدو سره مینا کوي وې ځکه مینا کوم چې زما رسول الله مبارک ور سره مینا کړی ده تاسو سوچو کوي چې دا کدو شریف د رسول الله مبارک وخت نو دا خو عبادت نه دا خو د مبارک عادت هغه عادت صحابی رسول حضرت انس ابن مالک تمره پکلا کفا بل حدیث کې فرمایي دا انصار یو کور ته د محبوب سره من ملاړ هغه خروا جوړ کړه او خروا کې د غوښې پټې دي او کدو شریف پکې رسول الله مبارک دا کدو صبح ورته وې دا ډېر خو دای پکې نو دا مبارک فرمایي د کور مالکانو د رسول الله مبارک مخه تا دا د غوښې پټي مخه تا کول او دا په دې کاسه کې د غوښو پټي دي کول او په ټوله کاسه کې به لاس تپو او د کدو شریف دا پټي به وچتاول حضرت انس فرمایي فلا ازال احبها هغه ورځ او نن ورځ چې ما د رسول الله مینه د کدو سره ولیدا تر نن پورې زما د کدو سره مینه ده او زما کدو خوښیږي چې چا کې عقیده د محبت وي چا کې عقیده د عصمت وي هغه بیا سنتو ته دا باندې نه لټي چې دا عادت دی او دا عبادت هغه وایي دا زما د محبوب طریقه ده چې څنګه یې کړې ده خو ته کړې ده نو زه به دا کار خامخا کوم حدیث مبارک کې راځي كان النبي صلی الله علیه وسلم يحب الحلو رسول الله مبارک خوب شي خوښ حلوا یې خوښ خواږه شي نه خوښ چېرته به چې چا سره مېلمه شو هغې به ورته خزیره تیاره کړه داسې د وربشو اوړه غوړي وغیره به یې جمع کړل یا لیټۍ شکل کې خوږه دا به د مبارک ته تیارېده او ده به خوړه خو خواږه شیونه د محبوب خوښ چې اوس چا کې مینه وي عقیده د عصمت وي عقیده د محبت وي که د ده طبیعتا هم خواږه نه خوښېږي نو دی دې چغې نه وایي زما خواږه بدې شي دی دې څه وایي بس طبیعتا زه نه خورم دومره دې ووایي خو د رسول الله مبارک په مینه باندې د حلوا سپکاوی دې نه کوي تاسو د دوی د ژبو نه د حلوا څومره سپکاوی اورېدلی دی دا حلوا خواره مولیان دا فلاني مولیان دا فلاني مولیان کوي کې دا لهجې د ګستاخۍ دي د دې بېکاره خلکو داسې سوچ نه کوي چې دا د محمد مصطفی خوښه وه او دغه علما که حلوا خوښۍ کار څنګه کوي د رسول الله خوښه ده د هارون رشید باچا دربار کې یو کرتې په ترکارۍ کې کدو شریف راغی امام ابو یوسف رحمت الله علیه قاضي یو وزیر وویل زما دا کدو ډېر امام ابو یوسف وویل چې د رسول الله مبارک کدو شریف ډېر خوښ وزیر وویل زما کدو ډېر بدې شي بس امام ابو یوسف صاحب لاس ونیول وی علی بالنفع والجل ما ته سرمن راوړئ او ما ته دوره راوړئ ولې وی دې وزیر د رسول الله بېادبي کړې څنګه بېادبي کړې وی ما وویل چې کدو شریف د رسول الله مبارک خوښ او ده وویل چې زما کدو بدې شي د ولې دې ټیم کې دا وویل دا یې ګستاخي کړې دا به وامه یو څو دورې هارون رشید باچا ته دا وزیر ګران هغه ورته وایي د ده نیت په ګستاخي نه و از طبیعت نه یې دا خبره وکړه وزیر هم چې پوه شو چې اوس په ګوړو مې وهي وی نه نه بېادبي خو مې مقصد نه و هسې طبیعت نه مې دا وویل وی نه نه ده به طبیعت نه مخکې ویلې وې ما په دې ټیم وویل چې د رسول الله مبارک کدو شریف خوښ و دې ټیم کې ده ولې ویل چې زما بدې شي
دا زما د خبرې سره چې دا خبره کړې دا ګوستاخ دی. هارون رشید بادشاه پکلک ودرېد. قاضي ابو یوسف ورته وی بس قضا دې مبارکه شه، نن نه بعد به زه قاضي نه یم چې زه خپل اختیار نه لرم او د رسول الله ګوستاخ په درو والی نه شم، داسې قضا نه کوم. هغه حیران شو چې زه په شان قاضي نه پیدا کېږي. سوال یې ورته وکړو، وایي څه لږ اسانه سزا ورکړه. وایي ستا سوال منم سفارش دی، اسانه سزا دا ده چې دی د وزارت نه معزول دی، نن نه بعد به دی وزیر نه وي. او دویمه سزا دا ده چې دا به جیل ته واچوم، یو کال بعد به زه د سره خبرې کوم. وزیر یې جیل ته واچوم، یو کال په جیل کې پروت، یو کال بعد یو بیگانه دې کمرې ته جیلي وردن نه کړه، یو کال هغه ورسره تېر کړه، 2 کاله بعد یې په ترکاریو په امبولي کې ورته کدو ورولېږه. دویم یې پوه کړی و، وایي ته به ووایې چې د رسول الله مبارک کدو شریف خوښ و چې دی څه وایي. یو کال هغه ورته تېر کړه، هغه نو بیا وویل یو 2 کاله بعد وایي د رسول الله مبارک کدو شریف ډېر خوښ و. نو دا وزیر ورته وایي د کدو شریف نه قربان شم. وایي دا ما یوه خبره کړې ده او طبیعت نه مې کړې وه، ګستاخي مې مقصد نه وه. 2 کاله کېږي جیل کې پروت یم. سړی راووتو. امام ابو یوسف ته وویل دا سړی ګستاخي زړه کې نه وه، طبیعت نه یې دا خبره کړې ده، بیا یې معفو که او معافې که. ائمه د رسول الله مبارک شان کې دومره ګستاخي نشي برداشت کولی او دوی چې خبره راشي لندې بندې شي. څوک پټکي ته د رشکې ډېر وایي که امارت اسلامي راشي په قضا کې دا د وهلو قابل دي چې دا د خلکو مخکې ودرولی شي، لکه څنګه چې شرابخور په درو ول کېږي، لکه څنګه چې زناکار په درو ول کېږي. یو څو دورې د خلکو مخکې لګاو چې بیا داسې بېدبي څوک ونه کړي. نو ما عرض وکړه چې چا کې محبت و نو هغې دا بانې نه لټولي. دا شان عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو کرت په اوښ باندې سورو په لار روان، سر یې ټیټ که بیا یې سر اوچت که بیا یې وخندل. چا ورته وي دا عمل دې ولې و؟ وی دې دي کې یو زمانه رسول الله مبارک تېرېده د ونې خوا او هغه سر ټیټ کړی و نو سر یې لګېده. وی نو اوس خو نه ونه شته او دا سر ټیټول خو څه عبادت نه دی، دا خو هسې عادتن هغه کړي. وی که ونه وي که نه وي خو زما محبوب سر ټیټ کړی دی ټیټوم، هغه اوچت کړی زه به یې اوچتوم، هغه بیا خندلي دي زه به مسکا او خندا ورسره کوم. دا زمونږ صحابه دي چې د رسول الله مبارک سره عقیده د عصمت پسې محبت لري، نو داسې تابعداران د خدای تعالی جوړ کړي. او چې وچ سوټی پوټی دا وګیر د اتباع او د اطاعت چغې وهي چې دین په ما کې څنګه راځي او دین په تا کې څنګه راځي، مرګ ته به ورسېم دا سوټی پوټی به ګرځي، تا کې به کلم تابعداري را نه شي، ستا عقیده د عصمت نشته، تا کې محبت د رسول الله مبارک نشته، تا ته به د رسول الله مبارک تابعداري الله څنګه درکړي. او دا یاد ساتئ ګورئ چې کم چا په اختیاري امورو کې د محبوب د سنتو اتباع کړې ده، الله دومره غیرتي ذات دی، هغه خلکو ته بیا په غیر اختیاري امورو کې اطاعت ورکړې. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله مبارک پوره اطاعت کړی و، د رسول الله مبارک په 30 کال وفات شو، صدیق اکبر سے په 30 کال وفات شو. دا خو د اختیار کې نه وه، لیکن الله د هغه غیر اختیاري سنت ور باندې پوره کړل. عمر فاروق رضی الله عنه چې کمال تابعداري کړې وه نو هغه مبارک الله په 30 کالو باندې وفات کا، رسول الله مبارک په 30 کالو وفات شو. امام رباني مجدد فسانی رحمت الله علیه نقشبندي طریقې امام دی، هغه د مرګ نه میاشت مخکې را خلفا راغونډ کړل. وی اختیاري سنتونه د رسول الله مبارک په ټول په ځای کړي دي او غیر اختیاري زما د الله په ذات دا امید او یقین دی چې هغه به په ما دا غیرت کوي چې 30 کالو کې محبوب وفات دی نو ما ته به په دې کې مرګ راولي. او مکه میاشت کې امام رباني رحمت الله علیه وفات شو، هغه باندې الٰه العالمین په 30 کلنۍ کې مرګ راوسته. دا غیر اختیاري سنتو کې د رسول الله مبارک اتباع الله ورنصیب کړه چې اختیاري سنت دې په ځای کړه، غیر اختیاري کې به الله تعالی هغه سنت الله را برابرای. زما معززو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث بخاری کې 2 ځای مذکور دی. رسول الله مبارک چې کله عمرې ته تللی دی په لاره کې دمې کړي دي، 11 دمې شوي. کله چې واپس راغلی دی بیا مې 11 دمې شوي.
او عبد الله بن عمر رضی الله عنه 2 کاله حجونو ته تللی عمرو ته تللی. امام بخاری د سالم او د نافع روایت ذکر کوي 2 ځایه چې عبد الله بن عمر سے په دغه لاره ته چې په کوم لار رسول الله مبارک تللی او چې کوم ځکه هغه مبارک نزول کړو دمای کړو وخت سبې دما کوله او چې کوم ځکه توضیح المنازل بالرکعتین چې سړی یو ځکه دمو کې سفر کې داغیز نه روانيږي یو 2 رکعات مون کول پکاري چې کوم نه 2 رکعات کړو باغ ته به 2 رکعات مون کول هغه سلسله روان. نو اوس نبی علیہ السلام چې حج ته په دغه لار تللی دا په عادت او بیا په دغه ځایونو کې چې کوم پاتې شوی ناس ته کړي عادت دی یعنی چې سفر کې ستړی کېږي شپې ته بدامه کې غرمې ته بدامه کې عبد الله بن عمر سے د رسول الله مبارک دا عادت داسې خپل کړل چې هغه کلم دینو په دغه لار راځي او چې کلم راځي نو په هغه لار باندې راځي او خپل شاګردانو ته د دې تعلیم ورکړي. په حدیبیه کې دا غوونه سره محمود 2 رکعات کړیو عبد الله بن عمر رضی الله عنه په حدیبیه ته او د فکر هغه بوټي دلاندې چې کوم بوټي دلاندې بیعت الرضوان شوی د مبارک په باغ کې 2 رکعات کول. نو دا چې کوم خلکو کې محبت راغلي دي عقیده د عظمت راغلي ده هغه ته تابعداري د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا آسان وي او چې کوم خلکو کې عقیده د محبت او د عظمت نوي هغه ته دا تابعداري ډیره سخت ده. دا څومره ترجمه کې خو تابعداري دوی کې نشته. دا یو څو خبرې ک زور ور کړی دی رب الیدین و حدیث را ټینګ کړی دی دا څه تابعداري د شاه محمد اسحاق سے دوی شاه اسماعیل دی الیدی رب الیدین په کور کې شروع او شاهي خاندان د شاه عبدالرحیم شاه ولی الله شاه عبدالعزیز سے په ټول انډیا کې په حنفیت مشهور. نو شاه عبدالعزیز رحمه الله د خپل ورور ته شاه محمد اسحاق سے وویل چې ستا دا زوی رب الیدین کوي او په انډیا کې زموږ کورنۍ د امام سے مذهب دي دا بدنامي جوړوي دا بد ده. هغه ورته وویل چې هغه ته چې څوک خبره وکړي هغه ورته دا حدیث پیش کوي چې من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. فساد د امت وخت کې چې چا په سنت باندې منګولې ولګولې د 100 شهیدانو اجر ملاويږي. بیا ما ته دا حدیث وایي بیا زه ورته وایم شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه خپل ورور ته وایي زه به در سره یم ته زما مخکې شاه اسماعیل ته ووایه دی دا خبره وکړي. نو پلار ورته وایي چې دا رب الیدین مه کوه زموږ د امام صاحب مذهب دا دی رب الیدین نشته امام مالک صاحب مذهب کې رب الیدین نشته دا مه کوه. هغه ورته وایي چې من تمسک بسنت عند فساد امتي فله اجر 100 شهید په سنتو منګولې چا ولګولې 100 شهیدانو اجر ملاویږي. دا سنت دې ځای کومه. نو شاه عبدالعزیز صاحب رامنځته شه شاه اسماعیل ته وایي چې د دې حدیث مقصد څه دی چې کله سړی سنت ژوندي کړي نو 100 شهیدانو اجر ملاویږي. د دې دا مقصد دی چې کوم ځای کې سنت خلکو د خپل لاندې کړي وي او بل سنت خلک ژوندي کړي او کدا مقصد دی چې دام سنت دی دام سنت دی دا یو سنت باندې سپیک دی او دې بل سنت کې اختلاف جوړي او راپورته کوي دا مقصد. شاه اسماعیل غلط وینا دا مقصد دی چې یو سنت د خپل لاندې شوی څوک ژوندي کړي. ویدار ولدین نه کول په مانځ کې څنګه دی ودا سنت کدا وابیان تاسو ته وایي کنه رب الیدین څنګه دی سنت ودا نه کولې څنګه دی ودا سنت نو چې دا سنت کې نو د اختلاف دی ولې جوړ کړی بیا خو پرېږده چې دا خلک په دغه سنت رواني کړي. نو شاه عبدالعزیز سے ورته وایي ته خو یو سنت راټینګ یو بل سنت په باندې خپل لاندې کې کړه او دعوه دا کې چې ما تر 100 شهیدانو اجر ملاوي. نو شاه اسماعیل سے پاک ټیم ما رب الیدین پرې خدل ویزه خطا شوی ما بیا رب الیدین نه کو د دوی اتباع سنت ټول دین راغون شوی امین بالجهر هغه ورځ ایو مولانا سے بیان کو وی پامین بالجهر او امین بالاعلان کې فرق. امین بالجهر چې کوم د امام شافعی سے مذهب دی او د امام احمد مذهب هغه دا دی چې امام وی یا اول ورسره شاته صف کې اول مقتدی یا ایته په صف کې وای چې خواته اخواته یو یا دوه کسان در سره ووري دې تامین بالجهر وای دا د امام شافعی سے مذهب دی دا د امام احمد سے مذهب دی
او موږ وایو چې پټې وایه چې بیخي څوک درنه وانه وړي مذهبونه دا شو نو وابیان څه شی کوي امین بالجهر نه کوي امین بالاعلان کوي امین بالاعلان دا معنا په امین باندې چغې وایو په دې جومات کې اوس وخت پورته شي نو دغه امین چې تکې دا څلورو مذهبونو کې دی چې امین نه دی که د امام شافعي صاحب امام احمد صاحب امین یاد دی هغه داسې جهر وایي ابو داود شریف حدیث دی چې رسول الله مبارک به امین وي شاته صف کې خلکو به واوري شاته صف کې خلکو دا حدیث کې راغلی دی نو ستا غونې ویلې دی په سپیکر کې چې ټوله توده یې اوري داسې امین یې ویلې داسې امین ته ثابت کا چې رسول الله دومره جهر کړی دی چې شاته زنانه واورېدلې دا ثابت دا نشته حدیثو کې صرف دومره جهر شوی دی چې دا شاته صف اورېدلې ولې داسې کړي ځکه نبي علیه السلام به چې کله الله اکبر وي غلی به شو او چې بیا به یې ولد والینو وي نو غلی به شو دلته به دوه سکتې کېدې که ټول عمر غلی پاتې شوی وی خلک به نه پوهېدی چې رسول الله دې پټو غلي کېدو کې څه ویلي دي نو مبارک یوه ورځ دوه ورځ پنځه ورځې امین دومره ویلي دی چې دا شاته کسې واوري او خلک پوهېږي چې دا زما غلي کېدل د امین لپاره دي دا تعلیمت شوی دی لکه حدیث بخاري کې راځي د ماسپښین مونځ به نبي علیه السلام کو ویسمعنا او رااورو به یې مونږ ته څه آیتونه د ماسپښین په مانځه کې حدیث د بخاري کې د ماسپښین په مانځه کې جهر راغلی دی داسې مذهب د چا شته چې اوس ماسپښین کې په زوره مونځو کي شته داسې مذهب د چا وایي بخاري پسې ځم بخاري پسې اوس لاړ شه هغې که خو دا راغلي چې ماسپښین کې جهر کړی نو جواب څه دی ماسپښین کې جهر تعلیم دپاره شوی خلکو ته یې ښودلي دي چې زه دا صورت پکې وایم تعلیم دپاره شوی نو دا شان په زور امین رسول الله مبارک دومره په زوره ویلی چې ورپسې صف کې خلک یې واوري چې پوه شي چې زه په دغه ځای کې امین وایم داسې امین یې نه ده ویلې چې په هغې رمباړې وایه اعلامات ورکوه او په جومات کې اختلافات او شر جوړوه معزز وخت پوره دی زما د خبرو نه چوړ دا دی چې زمونږ او د دوی فرق دا دی چې دوی دعوه وچکلکه کوي د اتباع د سنتو و چې محبت او عقیده د عصمت نه اتباع نشي راتلی او دا ښکاره خبره ده سوټیانو پوټیانو غونې دیم ګرځي تاسو د عقیدې د اهلسنت یو عالم ته وګورئ مخ ته یې وګورئ او بیا د دغې خلکو مخ ته وګورئ زیړ پیکه پیزونه به وي د سره به پکې د اسلام رڼا نه ښکارېږي او چې کوم د حنفي علما دي د هغوی مخونو ته وګورئ که ما غونې بدرنګه وي خو الله رب الجلال به پکې د ایمان یوه رڼا اچولې وي او پته به یې لګېږي چې دغه سړی د هغوی په مقابله کې نورانیت لري داسې نه که داسې نه دی داسې نه که نه د وابیانو چېرته کتلي دي اسپېره سپېره خو کتلي که نه ولي په رنګ کې حدیث مبارک کې راځي چې د چا رنګ زیړو او مریض نه و په دې پوه شه چې د دې سړي دین ته په زړه کې ټګي ده دا رنګونه یې چې زیړ دي دا دین ته ټګي لري خو دوی کوشش په ورځ دا کوي چې دا خلک څنګه مونږه اختلاف کې واچوو او دا کوراکور جنګونه څنګه جوړ کړو مقتدي امام ته څنګه وجنګو ورور د پلار ته څنګه وجنګو او دا عوام د باچا سره څنګه وجنګو دوی په دې کوشش کې لګیا دي او د خارجیانو پیسې دي هغه زمي الله دې موږ تاسو ته نجات راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين